څوارلسم سبب مؤمنانو چې یو سړی د دې ګناه نه بچ کیږي هغه التفکر فی الاشهاد. الله عزت هر یو انسان باندې گواهان مقرر کړی دي او هر یو انسان چې هر څه کوي د قیامت پر ورځ به دا گواهان په دې باندې گواہی ورکړي چې الله دا عمل کړی او دا یې کړی او دا یې کړی. نو مؤمن د دې ته سوچو کې کنن زه یو ګناه ته ورنږدې کېږم، فحشا او بېحیایي ته ورنږدې کېږم، زنا او لواطت ته ورنږدې کېږم، د قیامت په ورځ به دغه اشهاد او گواهان په ما باندې د الله په مخ کې گواهی په دې ګناه باندې ورکوي چې زما نجات او خلاصون به د هغې نه نشته. مؤمنانو الله په هر یو انسان باندې 5 قسمه گواهان مقرر کړي چې د قیامت په ورځ به په دې انسان باندې گواهی ورکوي. اول گواه چې د مؤمنانو لوی گواه هغه خپل الله رب العزت دی چې الله رب العزت د انسان د ټول حالات او ژوند او زندګۍ نه خبر دی. الله رب العزت په قرآن کې فرمایي قل کفا بالله شهیدا بیني وبینکم. الله رب العزت ستاسو په مابین کې شهید کافی دی، نور چاته ضرورت هم نشته چې الله رب العزت یو انسان په یو ګناه باندې ویني. الله رب العزت څاري او ګوري، نو دا انسان به ډیر بې حیا انسان وي او د الله رب العزت به کم ګټون کې انسان وي چې د الله د نظر او د علم نه او د گواهی نه دا انسان ترسونه کې او دا ګناه پرې نه دي. انه کان بعباده خبيرا بصيرا. الله رب العزت وایي زه په خپل بندگانو باندې خبردار او لیدونکي ذات يم. الله رب العزت تعیني، الله تا څاري، الله تا ګوري، ستا ټول ژوند د الله مخې ته پروت دی. نو د الله رب العزت د گواهی نه تر څوګه چې د قیامت پر ورځ الله رب العزت د دې ګناهونو د دې معصیتونو ما او ته خبر راکوي. مؤمنه کنن ما او ته یو څوک وایي چې ته زانی، ته لوتی، ته غلی، ته پلانې مجرم او ګناه، زما او ستا په وجود کې به د بدن هر یخته وردیږي چې د قیامت په ورځ د الله مخې ته وردیږو او الله رب العزت راته وایي چې دا ګناه دې کړې ده او دا دې کړې ده او دا دې کړې ده. نبی د انسان حالت او ژوند زندگی به څنګه وي، دلته وردیدل به څنګه وي، د الله مخې سره ملاقات به څنګه وي او د هغې سره به ژوند زندگی تېرېدل څنګه وي. مؤمنانو د الله نه هیڅ شی نه پټیږي. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. د الله رب العزت نه په ځمکه کې شی پټیږي او نه په اسمانونو کې پټیږي. الله رب العزت په هر څه باندې خبر دی او هر څه څاري. الم يعلم بان الله يرى. الله رب العزت دا خلق نه ګوري چې الله رب العزت هر څه ویني او هر څه څاري. الله رب العزت بار بار قرآن کې د آیتونو ذکر کوي چې الله رب العزت علیم دی، الله بصیر دی، الله رب العزت د هر یو انسان د زړه خبر دی. الم یعلم. الله رب العزت دا خلق نه پوهیږي چې الله رب العزت پوهیږي په دې باندې چې ما تکن صدورهم، هغه څه چې د دې سینې پټي، و ما یعلنون، هغه څه چې د ښکار کوي، هغه څه چې په زړه کې تیریږي. الله رب العزت دا هغه نم خبر دی. الله وی ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله وی ما انسان پیدا کړی دی خو لیکن انسان چې په دې زړه کې څه تیریږي او کوم خطرات تیریږي، الله رب العزت دا هغه خطرات او دا هغه نم خبر دی.